پلوشه یاري هغه مزه کا چې دواړه سیال وي، چې یو کمزوری بل طاقتور وي، چې یو غریب وي بل مالدار وي، یو ښکلی بل بدرنګ وي، چې یو خالق وي او بل مخلوق وي، چې یو نور وي او بل خاوره وي. نو بیا هغه یاري مزه نه کوي ځکه چې په هغې کې مساوات نه وي که نه. دواړه سیال یو شان غواړي غني خان. سړی هم دومره وي چې څومره یې خیال وي، څومره چې د انسان سوچ وي، څومره چې د ده سوچ او فکر کار کولی شي، دومره د ده نه د هغې په مناسبت انسان جوړ شوی، د معاشرې یو فرد تی جوړ شوی. او بل مطلب تی دا هم راوځي انسان د خالق سوچ دومره کولی شي څومره چې د ده خپل حیثیت دی د هغې نه زیات نشي کولی. شپه د جنت خدایه چې دواړه آل وي، نو چې معشوق او عشق یو ځای چې بس هغه د جنت شپه ده، هغه که دلته وي که هلته وي، خو چې وصال پکې نصیب وي نو هغه به د جنت شپه وي. څومره چې زړه وي ښکلی دومره جمال وي. نو حسن د زړه نه جوړېږي ځکه چې د انسان زړه ښکلی نو د ده اخلاق کردار ښکلی دی، د مخلوق سره محبت کوي، دی د انسانانو سره ښه سلوک ښه رویه ساتي نو دی ښکلی شوی په هغې سره. نو ځکه بابا فرمایي چې څومره چې زړه وي ښکلی دومره جمال وي. د قام په مینه مسته کنجکه لال وي. نو کنجکه چې د قام په مینه مسته وي د سمندر په ویښ کې د نورو کنجکو سره وي نو په دې کې لال پروت وي. او دا چې کله بهر راوځي قام پرېږدي او غاړې ته راشي نو د دې نه هغه لال وځي، دا تشه کنجکه بیا پاتې شي. نو ځکه وایي چې د قام په مینه مسته کنجکه لال وي چې دا د قام سره یو ځای په دې کې لالونه پراته وي او چې دا جدا شي نو محرومه شي. دا لیونی به هله خدای خوشحال وي چې لاس او زړه وي د قارون مال وي. نو مطلب لیونی عاشق دی که نه، نو د دا لاس او زړه دی سخي دی او په زړه خو دی نرم دی ځکه چې عاشق دی، په انسانانو باندې مین دی، په مخلوق باندې. نو دی به دا مال په صحیح استعمال کې راولي چې د ده سره د قارون امره مالي نو دی به په کار راولي، معاشرې له به تصور کي. نو ځکه فرمایي چې لاس او زړه وي د دا او د قارون مال وي.